مې وکړله نو دغه حاجي صاحب ته مې ورکړې ده مست او د حاجي صاحب دی ډوډۍ هم تیاره ده موږ پر غلط وخت رالو ډاکټر صاحب راپورته کوو د خیره سره نو بیا چې د هغې خوا راوګرځېدو رجي بابا ساحه ده کندهار ښار عمومي بس د عیدګاه دروازې چوک ته د خیره راورسېدو ما ډوډۍ خوړله تا اوس ما نه ده خوړلې دا دی ولاړ دی دا مسجد چې دی هرات بازار 400 او دغه ساحې دی او بیخي زیات رش و داسې رش و د مازدیګر بیا بیخي پسه په د موټر کې بیخي د لرګو سره په تکلیف دی د رش څخه خلاص شو د رش څخه راووتو له د مخ په سیټ کې ناست یې دونه تنګ سره ناست د کابل دروازې چوک دی باندې یې تر سر بیا لرې ایښی وه او رخشا ډېره تېزه روانه کړې وه او وایي داسې نه چې اوس دغه ځینې ولوېږي چې دی دا وخت نو د عینو مینې دغه لاین چې نو سمه یې شروع که ویډیو سمه شروع که نن ته لکه زه چې شروع کوم سلام ور واچوه السلام علیکم ورته وایه څنګه یاست څنګه یاست نو دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست نن مو د ذکرا څخه د ویډیو پیل وکئ نو ذکرا ته ما ویډیو شروع که هغه دې سمې نه دي زده کړې زده یې که ښه ده نو دا زویا ده پړونه یې ماشاءالله پر سر کړی دی نو زموږ د ولاګ مقصد دی انشاءالله نن د خیره سره د کور دپاره سودا هم کوو او موټر مې تقریبا ګوره 4115 یعنې 4115 کیلومتره مې چلولی دی مبلین مې نه دي وربدل کړي نن به د خیر سره موټر ته مبلین هم وربدل کړو د کور سودا به هم وکړو او ډاکټر صاحب هم راپورته کړو د خیر سره بالا د ښار مختلفې ساحې در باندې وینو نو تاسو راځئ ولاګ را سره تعقیب کړئ او نو ولاګ تعقیب کړئ بسم الله الرحمن الرحیم فکر کوم د دې وارې به مې ډېر پکښې چلولی ځکه تېر وارې چې ما وروستی زه چې چیرې مبلیان بدلوم هغه ځای زه در باندې وینم نو هغه راته وویل وایي نه غواړي بدلېدل 2 وارې مې وروستی نو نن به هم د خیره سره وګورو نو تاسو راځئ ولاګ تعقیب کړئ خوند ځینې واخلئ او کندهار ښار را سره ووینئ تر ټولو اول انشاءالله ځو ډاکټر صاحب راپورته کوو د خیره سره نو بیا چې د هغې خوا راوګرځېدو بیا به د خیره سره اول ولاړ سو مبلینو ته چې کله مو مبلین ور بدل کړله نو د هغه وروسته به د خیره سره بیا د کور سودا وکړو نو په دې جریان کې به انشاءالله د کندهار ښار شاټونه هم در سره نیسو مختلفې ساحې به هم در باندې وینو او موږ به خپل کار هم کوو انشاءالله نو هم به ستاسو ساعت تیر سي او هم به زموږ کار وسي د موټر مبلین به هم بدل سي د کور سودا به هم وسي دواړې کیسې به وسي نو تاسو راځئ د خیره سره تعقیب مو کوئ نو بس د عیدګاه دروازې چوک ته د خیره راورسېدو شارې ته انتظار وه ډاکټر صاحب وایي ما غرمه ډوډۍ نه ده خوړلې نو دلته مې ودروئ د دغه ځای څه به ده بریاني به ورته راواخلو د دې شمیس ورته راواستوئ ما ډوډۍ خوړله تا اوس ما نه ده خوړلې نو ما ګډ به یو ځای و یا ما ته دې بریاني ته راوستلې کندهار ښار هرات بازار 400 او دغه ساحې دی او نن ډېر رشم دی نو وریجې مو راواخیستې د خیره سره اوس ځو د موټر د مبلینو د تبدیلولو لپاره اول سر کې مبلین تبدیلوو د هغه وروسته بیا نور کارونه کوو نو دغه ساحه به هم لږ لږ در باندې ووینو دونه بس در نه وي د سړک د چوک څه مې دونه په تکلیف ځان را ایستلی دی بیخي زیات رش و داسې رش و د مازدیګر بیا بیخي راشه دلته بیا لاره تر 400 تر چوکه پورې بنده ده 1 ساعت خو مې انشاءالله دلې دی د خیره سره د رش څخه خلاص شو د رش څخه راووتو بس دا ځای نو بیا دونه رش نه لري بیا نو مخکې د کابل دروازې چوک چې دی هغه یو څه رش لري مخکې نو بیا بیخي او جادې ته چې ووځې بیا خو نو هغه دی دا ځای مې در ښکاره کړی دی
په بلاک کې هغه دغه چرګانو شان ته مې ذکرا راوستلې وه. دا د کابل دروازې چوک دی. مخته د دا چوک څخه دغه سیده اوړو نو سیده چې واوړو بیا د مبلینو دکان دی. که هر چا مبلین بدلوله نو دلته یې بدلوي. خو د حاجي صاحب دې ډوډۍ هم تیاره ده. موږ پر غلط وخت رالو. ګوره د دې ډوډۍ تیاره ده. کابل دروازه ده نو تر ما د مخه یو بل یو دا دی ولاړ دی. دا مسجد چې دی دا نوی فکر کوم جوړیږي و دا نوی جوړ شوی دی. ډاکټر صاحب ډوډۍ هلته نو مبلین ټیرخوره ټوله شیان بدلولی شي. ټیرونه میرونه ټوله د مخ په سیټ کې ناست یې. ټوله څنګ سره ناست یې. دوی بیا هم وږي دي. درې کاچوړې یې شوي دي. نو دوی حاجي صاحب دوی ډوډۍ نه وخوړلې. نو ما ورته ویل مال بیا به بله ورځ درته راسم ځکه ډېر ناوخته هم دی. نو اوس به ولاړ شو بیا بله ورځ ورته راول. دوی به دا ډوډۍ هم ښه پر طبیعت وخوري. نو دا مې وکړله. نو دغه حاجي صاحب ته مې ورکړې ده. بس دی مخته روان دی. زه په پسې یم. د زرجي بابا ساحه ده. کندهار ښار عمومي جاده. حاجي صاحب درانه خو به نه یې ملا نږدې دی. موټره مخته تور موټر دی. صحیح ده. زموږ موټر دا کې یو پسه مچولی دی. لاره بنده ده. موږ ورته ولاړ یو نو چې دی لاره را خلاصه کړي. دا پسه په دا موټر کې بیخي د لرګو سره په تکلیف دی. زه به اوبه تې ته در رانیسم. ښه ده. مشکل داسې و چې پر رخشه باندې یې تر سر بیلر ایښی و او رخشه ډېره تیزه روانه کړې وه او په دې کې بیلر ځینې ولوېدی. نو ټوله یې سره وبېرولو. خدای سته زه هم وبېرولم. ډاکټر صاحب یې هم وبېروی. ویې بېرولې په موږ کې یو شی ومشته و و ده بیا دغه فکر وکړ. ما بیا سړی دا درب سو داسې په هنداره کې وکتل بیلر داسې ځغستله. زه بېرېدم ما داسې مخته نه یې غورځېدلی. نو بس بیا مې ورته ویل موږ استازی ته احتیاط کوه. عمومي غټ لین دی. خامخا یو څوک تیز روان یا مریض یا بل مشکل خو خیر هغه د چا خبره ده. وایي بلا و برکت یې نه و. نو بس موږ هم د خیره سرچی شوه. و بیلر یې پر بار کړی دی. دونه تیز روان دی. خیر نو بس موږ هم سوداوي موداوي ټولې سره خلاصې کړلې. اوس نو یو کار پاته دی. یو دانه جوس به زویا ته ور رانیسمه. یو دانه جوس به ډاکټر صاحب ته ور رانیسمه. یو دانه به زه ځان ته رانیسم. بالا که په دا موټر کې هر څوک و بالا نور جوسان نه پکارېږي. بل څوک پاته ده. پاته به د زردکو د خاورو والا جوس تر رانیسو. ښه نو تاسو راځئ تعقیب مو کوئ. نو مخته پسې ځو یو څه نور. کرا وایي وایي داسې نه چې اوس دغه ځینې ولوېږي. دا ټینګه تړلې ده ذکرا. دا نه ځینې لوېږي. هغه دی راکشېږي. اوه راکشېږي که کږه وه. دا روان دی. اوس به دا ځینې ولوېږي. جوس چاته ور رانیسم. دا نو د احمد ولي خان د چوک ساحه ده.
کابل دروازې ته هم لاره ګرځېدلې ده او بایپاس ته هم. نن خو په ښار کې دونه رش دی بیخي یو مخ خسته یې کړو، هر ځای لار بند، هر ځای لار بند. ښه خوند خو کوي چې رش کش خو داسې یو څه منظم راشي، غیر منظم نه. مازدیګر کې دا ځای هم رش لري، ولې چې خلک دغه کوي، سوداوي کوي د کور دپاره. دلته بس د ذکرا او د زویا دپاره به یو جوس رانیسو. دا خوا کې دوکانونه شته، ښه فعاله یو فعاله دوکان والا را معلوم دی چې دا مازې ورته ودرې دستي را ولاړېږي. چیرې دی مخکې به یې ځو، مخکې دی مخکې پاپړ دا شیان پیدا کېږي دلته. پاپړ هم پخېږي. ذکرا دغه څه جوزان ور رانیوله، هګۍ مو هم رانیولې. دا د ذکرا جوس خوري، خوند کوي. پیپ دا سوکا وراچي. دا نو بس د ملانکي با خوند چوک دی. که پهلوان ډېر وبخښه. دا درونی څه یا دا د ماښام دپاره راخیستي، ماښام ته 2 دانې هګۍ پخوو. کرار روان یو د کور پر طرف باندې. تاسو ته شاټونه هم نیسو او خپل کارونه هم خلاصوو. اوس نو بس نوبت دی د خیره سره. او دا وخت چې دی، دا وخت نو د اینو مینې دغه لاین چې دی د بازار د خوا څخه دغه هم ډېر رش لري، ولې چې د مازدیګري ټیم نو ډېری خلک چې که د باندې کاروبار لري او که مقصد د میلې دپاره مازدیګر اینو مینې ته خامخا یوازې ځان را رسوي. بس موږ هم هله را رسېدلي، ستاسو د دعاو په برکت ښه په خیر سره د ډېرو رشو ځایو څخه را ووتو. یعنې نن مو تقریبا داسې ځایونه راغله چې نیم ساعت مو لا دغه کړی دی، انتظار مو نیم ساعت مو انتظار وکړئ چې راشو لاره بنده وه. نو خدای دې وکړي چې تاسو هم ناست خسته سوي او ولاګ مو خوښ سوی. د کندهار ښار جالبې ساحې مو را سره لیدلي. زموږ د نن ورځې د کندهار د ښار یو ولاګ، خو بس د مبلینو د تبدیلي کار ونه سو. نو نفر راته ویل وایي پروا نه کوي که یوه هفتې نور هم وچلېدلې په ښار کې، که لرې نه ځې نو مشکل نه لري. نو بس خدای پاک دې وکړي چې تاسو دا ولاګ خوښ سوی. تر بیا د الله په امان، ښه وخت، ښې چارې. بای بای.